سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې درې جملې زده کړو. د الماني ژبې روانې جملې دي. اوله جمله ما سره دا ده دوستانو، کله چې موږ چاته وایو زه در سره یم ګرانه، یعنی موږ چاته تشویق ورکوو او موږ ورته وایو زه در سره یم ګرانه، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: Ich bin bei dir Schatz. Ich bin bei dir Schatz، یعنی زه در سره یم. او بیا موږ ورته وایو لطفا مه خفه کېږه، لطفا مه خفه کېږه. بیا دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: sei bitte nicht traurig. sei bitte nicht traurig، وایي لطفا مه خفه کېږه. او دوستانو ما سره بله جمله هم دا وایي: زه ستا سره په کور کې یم، زه ستا سره په کور کې یم. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: ich bin bei dir zu Hause. ich bin bei dir zu Hause، وایي زه تا سره په کور کې یم. دوستانو کولی شئ زما ښایسته ویډیوګانې هم دلته په ټیک ټاک او سره زما یوټیوب کې هم زده کړئ. یوټیوب نوم د ناصر احمد ځای.